السلام علیکم. په دې ویډیو کې یو کوچنی تمرین ده. په دې تمرین کې به تاسو د یوزر څخه د هغه د نوم او د عمر په انپوټ کې واخلئ د انپوټ فنکشن په استفادې سره. نو که چېرته د دې یوزر ایج یا عمر یې د 10 څخه لوی او د ده د نوم لومړی حرف دا ای وي، که هغه کوچنی ای وي یا لوی، نو هغې نه بعد دا وکولی شي چې یو مووي وګوري. او که چېرته عمر یې کم له 10 نه وي او عمر او نوم یې هم د ای او یا هم کوچنی ای یا غټ ای نه وي، نو دا نشي کولی چې مووي وګوري. نو دا یو کوچنی پروګرام ده، اکسرسایز ده، نو دغه باندې کار وکوئ. هغه ستاسو خپل کنسپټ ده چې په هر کنسپټ سره تاسو جوړولی شئ، نو جوړ کړئ. نو مهمه نه ده چې تاسو یو کنسپټ وکاروئ، نو تاسو کولی شئ چې مختلف کنسپټونه خپل وکاروئ.